دې د طالب ډېر لوی مقام دی زما وروڼو ګورئ او د عالم د خدای په نزد ډېر لوی مقام دی مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ځل طالبانو ته درس کاو جماعت کې بار ناستو دی کې ساس کې باران شو چې باران شو طالبانو منډه کړې جماعت کوټې ته چې لمدي کو کتابونه هم لمديږي نو منډه کړې مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه زر ته طالبانو سپلو ته منډه کړې او خپل صادر خور کو او د طالبانو سپلې را واچولې په هغه صادر کې او غوټه ته وتړل او کوټې ته لاړ چې طالبانو سپلې لمديږي چې کوټې ته لاړ او صادر کولاو ک او طالبانو قتل چې زمونږ شیخ صاحب خو زمونږ سپلې مونږ پسې راوړې نو طالبانو په چغو په سلګو په جاړه شوې حضرت دا دې څوک دا خو غټه بیا ادبي زمونږ وشوه زمونږ شیخ به مونږ پسې سپلې راوچتای زمونږ شیخ په خپل قیمتي صادر کې زمونږ سپلې واچول او زمونږ حضرت شیخ بیا زمونږ سپلو له غوټه ورکړه نو په خپل مبارک وګې کې خو زمونږ پسې راوړو دا څه غلطي وشوه په چغو چغو جړل مولانا رشید احمد گنگوهی قطب الاقطاب انډیا کې لقب د قطب الاقطاب ملا او تسوي وی بچي ستاسو د سپلو قیمت زما د صادر نړۍ روچت ده ستاسو د سپلو دوړه زما را صادر نه بهتره ده ولی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې فرشتي طالبان په کومه لار ځي نو فرشتي وته په لار خپل وزر خوړه ستاسو د دې پیزار په تلی باندې د فرشتو د وزر ګرد پروت دی دوله پرته ده زماره صادر نړۍ را قیمتي ده ورسونه قیمتي دی طالب ولله ان الملائکه لتدعو اجنحتها الله په فرشته طالب العلم تلان دی وزر غوړی رضان لطالب العلم د دوی نه خوشاله دي د دې طالبانو نو نن په مخ د ځمکه قیمتي انسان د خدای پنه د دین طالب د مارونو د خپل بچونه طالبان جوړ کړي او عالمان ته جوړ کړي د بچو بم دنیا مخي د مې یریږي په لوړه دنیا به مخي خیر به مخي